د پاکستان مشهور اداکاره نازش جهانگیر د بابر اعظم مینوالو دومره پتنګ کړی چې اوس یې هغوی ته ډیره سخته خبره کړې، ورته ویلي دي چې زما خبره په تاسې بده لګیږي نو بابر اعظم ته مو خور ور واده کړی. دا خبره لا هغه ځایه پیل شوه کله چې د نازش جهانگیر نه په انسټاګرام کې مینوال پوښتنه وکړه چې که د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم ورته د واده بلنه ولیږي نو د هغې ځواب به څه وي. دغې پوښتنې ته نازش جهانگیر په خپل ځواب کې ویل چې که بابر اعظم ورته د واده وړاندیز وکړي نو هغه به یې رد کړي. دغه خبرې نه وروسته د بابر اعظم مینوالو په نازش جهانگیر پسې راواخیسته او په ټولنیزو رسنیو کې ډیره پتنګه کړه چې له مجبورۍ نه نازش جهانگیر خپل د انسټاګرام اکاونټ هم پرایویټ کړ. خو کله چې نازش جهانگیر ډیره پتنګه شوه نو په انسټاګرام کې یو سټوري خپره کړه او د بابر اعظم مینوال ته په خپل پیغام کې ویل که په تاسې باندې زما خبره بده لګېدلې وي نو بابر اعظم ته مو خپله خور ور واده کړئ خو ما پرېږدئ. تر دې مخکې په یو بل سټوري کې هم نازش جهانگیر ویلي وو چې د بابر اعظم په تړاو دغه خبرې نه وروسته د بابر اعظم مینوال ډېر غوسه شوي دي. خو زه تاسې ته ویل غواړم چې زما د کرکټرانو سره هیڅ تعلق نشته، ستاسې په څیر ماته هم ګران دي نو له تاسې نه خواست کوم چې ما نوره مه پتنګوئ. خو د نازش جهانگیر د وروستۍ خبرې یو ځل بیا د بابر اعظم مینوال په غوسه کړي دي.